سګرټ څکول د پوستکي ښکلا له منځه وړي. د سګرټو له زیانونو خو هرومرو تاسو به خبر یاست چې د انسان د روغتیا لپاره ښه نه دي. اوس تازه د انګلستان په پوهنتون کې ترسره شوې څېړنې څرګنده کړې ده چې د ډېر سګرټو څکل کولی شي د مخ ښکلا له منځه یوسي او په مخ باندې ګونځې پیدا کړي. پوهانو زیاته کړې ده چې سګرټ څکول یوازې د انسان داخلي بڼه له منځه نه وړي، بلکې د بدن په بهرنۍ برخه لکه مخ او پر نور جلد هم منفي اغیزه کوي. څېړنو ثابته کړې ده که څوک د اوږدې مودې لپاره سګرټ وڅکي نو د خپل مخ جذابیت او ښکلا له لاسه ورکوي، مخ یې ګونځې کېږي او نور روغتیایي ګواښونو سره مخ کېږي. د دې څېړنې مشر ډاکټر لوزي میلات ویلي دي چې د دې څېړنې په واسطه کوښښ شوی دی چې د سګرټو څکلو منفي اړخونه وڅېړل شي. د نوموړي په خبره موږ وموندله چې سګرټ څکول انسان په چټکۍ سره د زړښت لور ته بیایي. د سګرټ زیانونه یوازې د پوستکي د ښکلا د له منځه وړل نه دي، بلکې سګرټ د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي. د سږو، خولې، شونډې او ستوني سرطان پیدا کوي او په کور کې څکل د ماشومانو د جدي ناروغیو لامل کیږي.